د افغان ویر یوټیوب چینل درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې برخه کې به تاسو ته د یو اپلیکیشن د پښتو کولو یا هم ترجمه کولو طریقه ښیو، چې څنګه کولی شو یو اپلیکیشن ترجمه کړو او یا هم پښتو ته واړوو. نو لومړی به تاسو انټي منیجر راخلاص کړئ، دغه اپلیکیشن انټي منیجر. کله مو چې دا راخلاص کړ، په دغه درې یعنې مینیو باندې کلیک وکړئ او اوس په دغه ایکسټرکټ APK باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به اوس یو خپلو نصب شویو کاریالونو لیست راسي. نو اوس تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته ترجمه کول غواړئ، نو هماغه به انتخاب کړئ. مثلا دا تیار پښتو ده، زه به تاسو ته د طریقه وښیم. نو به راسئ، نو لومړی به راسئ دغه ته. لومړۍ برخه کې به تاسو درې طریقې لرئ د ترجمې لپاره. لومړی مثلا دغه کنیکشن باندې کلیک وکړئ. کنیکشن کله مو یوه طریقه یې بیا به بیا راسئ XML ترانسلیشن موډ، یوه طریقه یې دا ده. په ده کې څه نشته، مثلا اوس به تاسو بېرته شاته وځئ، اوس به راسئ ویوز برخې ته. اوس کله راغلی کلاسز ډیکس، اوس به راسئ بیا دا ترانسلیشن موډ، د اخري ده باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ده باندې کلیک وکړو، اوس به دغه دی دغه به راکښته کړئ، دا راکښته راولئ. نو په دغه ځای کې مو چې نشته، په دغه کې نشته، اوس به راسئ اخري برخې ته، چې دا ترانسلیشن موډ، دا یې هم اوس ټول دی هغه دي مثلا ترجمه کېږي. هر یو چې غواړئ مثلا سره شریک کړئ، دا اوس تاسو ته بدلولی هم شي. تاسو مثلا لیکئ بل شي، مثلا موږ دا دلته بل شی لیکئ، هر شی چې مو لیکئ، او که غواړئ ثبت یې کړئ، مثلا تاسو یو دلته نوم مو ورکړ او ثبتوئ، نو تاسو به راسئ دغه سیو باندې به کلیک وکړئ. سیو سیکوینس کې دي، کله به سیو شو، اوس به داسې دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. اوس به سیو اینډ اکزیټ دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه خانه ستاسو په موبایل کې نه وي آن، هغه به خلاصه کړئ. اوس به په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړو، نو د اپلیکیشن ده چې اوس یې کولی شئ نصب کړئ او هماغه تغییرات به سوي. او که غواړئ رنګ یې بدل کړئ، نو ویوز ته به راسئ، په دغه باندې کلیک وکړئ او دویم باندې به کلیک وکړئ. اوس به راسئ بین دغه څلورم باندې الیاس عمر ریمیور، اوس به راسئ کلر ته، په دغه اول باندې به کلیک وکړئ. دا یې هم رنګونه دي، دې اپلیکیشن کولی شئ دلته یې بدل کړئ. سیف باندې دلته تاسو کولی شئ رنګ ورته انتخاب کړئ، یا هم د رنګ کوډ ورته کاپي کړئ. نو تر دې ویډیو کې مو همدغه د ایډیټ کولو طریقه وښوده، چې څنګه کولی شو یو اپلیکیشن خپل نوم ته او یا هم پښتو ته ترجمه کړو. نو تر بل ویډیو پورې مو ټول الله سپارم. دغه درې طریقې چې دي، دا د اپلیکیشن جوړولو، د اپلیکیشن د تغییرولو دي مثلا. او که نورو تغییراتو لپاره به نور تغییرات غواړئ پکې راولئ، هغه په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله هغه کوو. نو تر بل ویډیو پورې مو ټول الله سپارم. خدای په امان.